سلامونه درنو کتونکو هیله لرم چې ټول به روجوړ یاستئ. ستاسې ورور ستاسې ملګری مالی رمند د یوټیوب چینل نه تاسو سره حاضر شوی دی. غواړم په نوې ویډیو کې تاسو ته دروښیم چې څنګه کولی شو په خپل فیسبوک کې د پروفیشنل موډ اپشن اضافه کړو. نو دا تر ټولو اسانه او ایزي طریقه ده چې زه به نن تاسو ته وښیم. خو له هر څه نه مخکې تاسې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم درسره دباو کړئ تر څو زموږ نور ښایسته ویډیوګانې تر هر چا مخکې تر تاسې دررسېږي. زه ډایرکټ ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. دوستان تاسو به راشئ د خپل موبایل پلی سټور ته او دغه پلی سټور به را خلاص کړئ. کله مو چې پلی سټور خلاص کړو نو تاسو به دغلته دوستانو فیسبوک راواړوئ. که تاسې فیسبوک اپډیټ نه و نو خپل فیسبوک به دلته اپډیټ کړئ. دا چې زما فیسبوک اپډیټ دی الریډي نو دلته ماته اوپن لیکلی دی. ستاسې که نو اپډیټ نو دلته به تاسې څنګه کوئ خپل فیسبوک به اپډیټ کړئ او کله مو چې بیا اپډیټ کړو نو دلته به یې را خلاص کړئ او دا به اوپن کړئ. کله مو چې اوپن کړو نو دلته به راشئ دوستان تاسو به په دغه پروفایل باندې څنګه وکړئ کلیک وکړئ. کله مو چې پروفایل را خلاص کړو نو دغه درې ډاټ یا ټکي چې تاسې ګورئ دغه به ووهئ. کله مو چې دا ووهه نو تاسو ته دغلته ډېر اپشن راځي او دلته لیکلي دي ټرن آن پروفیشنل موډ، یعنې تاسې به څنګه کوئ دې باندې به کلیک وکړئ او دا به ووهئ. کله مو چې دا ووهه نو دلته لیکلي ټرن آن نو تاسې به دا څنګه کوئ دوستانو دا به ټرن آن کوئ. ښه دا د دوستانو موږ ته دغه د یو صفحه راواوښتله او تاسې به دلته چې وکړئ دا د موږ ته یو صفحه راواوښتله او تاسې به دلته دې ځای نه بېرته څنګه به شئ بېرته به دې ځای نه شاته لاړ شئ. کله چې شاته لاړلی نو تاسې به هلته وګورئ چې ستاسې آی ډي به په اتومات ډول باندې پروفیشنل موډ ته واوړي. نو زما آی ډي په اتومات ډول باندې څنګه شوله پروفیشنل موډ ته واوښتله. زما 5900 فالوورز دي او همدارنګه 3300 فالوینګ ما کړی دی. نو دا یې تر ټولو خوندور او اسانه طریقه ده. که ستاسې چیرې دغه اپشن دلته نه و راغلی نو ما ته میسج وکړئ. انشاءالله په راتلونکي کې زه بله ویډیو په دې هم جوړوم چې دا اپشن باید څنګه دلته راولو. که ویډیو خوښ شوي لایک او له ملګرو سره شیر کړئ.